هلمند کې د عدنان ترانسپورټي بارولونکو موټرانو د شرکت د پرانیستي مراسم د دې ولایت د بارولونکو موټرانو د ترمینل امیر وای دا وروستیو کې هلمند ولایت کې د بارولونکو موټرانو رسمي شرکتو په پرانیستلو سره د بارولونکو موټرانو چلونې په اصولي او مسلکي ډول ترسره شوي تر ټاکل شوي وزن د زیات بار پر وړلو بندیز لګېدلی او د بارولونکو موټرانو چلونو مسلکي بڼه خپله کړې ده. د دې نمایندګۍ ګټه چې ده هغه څو صورته لري. یو صورت یې د تجاران دی، تجاران ته هم ګټه ورسیږي. بل صورت یې د موټرداران دی چې هغو ته هم ګټه ورسیږي. بل صورت چې دی هغه د ډریورانو د موټروانانو دی چې هغو ته هم ګټه رسول کیږي. موږ په دې خوشبینه یو چې شرکتونه صحیح خلک د اصولو مطابق خلک به استخداموي، نو کله چې د اصولو مطابق سو چلونکي د ترافیکي پیښو کچه هم راټیټیږي. هلمند کې د عدنان ترانسپورټي بارولونکو موټرانو شرکت مسؤل وایي د دې شرکتو په پرانیستلو سره به د توکو په انتقال کې ځنډ او خنډ لرې شوی وي او په ټاکلي وخت به کرنیز او صنعتي تولیدات نور ولایتو ته صادریږي. ټول موټرانو ته انشاءالله پر خپل وخت باندې بار رسیږي، پر خپل نوبت باندې معرفي کیږي چې کومه ورځ باندې نوبت ورته ورسېدی هغه ځای د ډریور خوښ و، هغه ځای ته انتظار و، په هغه ورځ یې کاټولی شي، خپل بار انتقالولی شي. بلخوا سوداګر او د بارولونکو موټرانو خاوندان هم د دې شرکت فعالیت د توکو د لیږد د رالېږد لپاره مهم ګام یادوي او وایي هغه پخواني ستونزې چې د بارولونکو موټرانو د کمۍ له امله به د توکو په لیږد رالېږد کې موجودې وي هغه به حل شوي وي. خصوص سو دا چې رسمي شرکت سو د په لاس باندې اسناد لري، هر دفتر هر ریاست ته ولایت ته هر ځای ته چې ورځي خپل اسناد ښکاره کوي چې زه د موټروانانو مثلا دلته شرکت لرم، یو رسمي امر لرم، هر مجلس ته ورتلای شي. هم زموږ غوښتنې چې هلته دي دلته دي هغه به دوی د مشرانو سره شریکوي. د کندهار څخه راغوښته، د هرات څخه راغوښته، 2 ورځې به موږ ورته معطله وو. اوس په دغه ښه دی چې مثال چې زنګ ورته په 10 دقیقې کې موټر موږ ته رارسېږي. دا د ونې وړ دی چې د دې شرکت د مسؤلینو په وینا ډېر ژر به تر 2000 زیات لوی بارولونکي موټران له دې خصوصي ترانسپورټي شرکتو سره ثبت شي.